د دې مستشرقینو او د دې غرب والا د دې يهوديانو کافرانو په موږ د ټولو نه غټ اعتراض دا دی وې دا اسلام چې دنیا ته راغلی دی او یا چې نن دنیا کې اسلام دی دا اسلام تاسو د توري په زور راوستی دی دا اسلام تاسو په زور راوستی دی دا اسلام تاسو ظلم کړی دی کله مو د ایران سره جنگ کړی دی کله مو د فارس سره جنگ کړی دی کله مو د روم سره جنگ کړی دی کله مو د یو قوم سره جنگ کړی کله مو د بل قوم سره جنگ کړی دی نو د اسلام نه بعد خو چې مونږ ګورو یا وینه تویول دي یا علاقې ورانول دي یا خونریزي کول دي یا د چا نه ملک نیول دي یا د چا نه علاقې نیول دي تاسو اسلام خو په خپله باندې جاذبیت نه لري ستاسو اسلام خو په خپله روحانیت نه لري ستاسو په اسلام کې خو خپله کشش نشته دی چې تاسو وګورئ چې اسلام داسې وي چې د هغې نه څوک متاثره شوی دی او هغې اسلام راوړی دی هغې ایمان راوړی دی نو ستاسو پیغمبر خو په خپله وی چې زه د جنګونو پیغمبر یم ستاسو پیغمبر خو په خپله وی چې زه په توره باندې رالیږلی شوی یم ستاسو پیغمبر خو وی چې جنت د تورو لاندې دی نو تاسو خو دنیا ته بغیر د جنگ نه بل پیغام نه دی راوړی تاسو خو دنیا ته بغیر د وینې نه بل پیغام نه دی راوړی تاسو د امن خلاف یې تاسو د فلاني سیس خلاف یې تاسو د دې خلاف یې ورنه کو تاسو ځان وړاندې کاڼه نه کوي دا اوازونه به تاسو مو اورئ کله به وی تاسو حقوق نه منئ کله وی بشر دوستی نه منئ کله وی تعلیم نه منئ کله وی کالج نه منئ کله وی سکول نه منئ کله وی یونیورسيټي نه منئ کله وی ښځې نه منئ کله وی سړي نه منئ کله وی جلاګان نه منئ کله وی امن هم خراب کړی کله وی شرپسند یې کله وی دهشتګردي کله وی فلان دی کله وی فلان دی هغه چې موږ دومره امن پسند خلک یو چې موږ تر اوسه پورې موږ ته د په دې سل کالونو را په دې خوا زه مخکې تاریخ نه وایم زه د اصل کلن خبره کوم د 1900 نه واله تر اوسه پورې 1901 نه واله تر نن ورځې پورې چې 2022 چلی ما ته دې وښایي چې زما مسلمان په چا باندې ظلم کړی دی او د چا په ملک یې حمله کړې د چا ځمکې پیمال کړې د چا ښار یې پیمال کړی دی او زه د 19 نه واله تر 2022 پورې زه تا ته سل زیان داسې ښودلی شم چې ته هلته ظالمي زه سل زیان ښودلی شم ته هلته قابض یې زه سل زیان ښودلی شم ته هلته وینې توی کړې زه سل زیان ښودلی شم تا هلته کورونه وران کړ زه سل زیان ښودلی شم تا مسجدونه وران کړ تا مدرسې ورانې کړې تا جنازې بمباري کړې د ټولو نه غټ مثال به وښایم د عراق والا په عراق کې ظلم مسلمان کوي کو کافر کوي په عراق باندې قابض ته کو زه پې قابض یم په چچنیا باندې قابض ته کو پې زه قابض یم په برما باندې قابض ته کو پې زه قابض یم په افغانستان کې شل کاله تا خونریزي وکړه په افغانستان کې شل کاله تا وینې توی کړې تا زما په خپله خاوره باندې چې زما د پلار نیکه خاوره وه زما د پلار نیکه جیداد دی زه آزاد سړی وم ته د هغې دنیا د سر نه راغلی زه د جیل کې مو اچولم زما په لاس کې اتکړۍ دې مو اچولې زما په خپو کې بیړۍ دې مو اچولې زما بچي دې م شهیدان کړ زما میندې دې م بورې کړې زما ښځې دې م کونډې کړې زما جنازې دې م بمباري کړې په ما دې هر قسمه وحشت کړی دی ما نه دې غوښې شکولې وې ما نه دې نوکان وویستل په ما دې برمه کې سورې وکړ ته په ایمان ووایه ظالم ته یې کو ظالم زه یم ما خو صرف دومره اواز کو خاوره زما جیداد زما د پلار ځمکه ده زما پلار مسلمانو الحمدلله زما نیکه مسلمان دی زه پیړۍ در پیړۍ مسلمان یم زه ستا د کفر نظام نه منم زه ستا د کفر ظلم نه منم زه ستا بربریت نه منم زه ستا وحشت نه منم زه ستا زور نه منم دا مې جرم و چې ما د خپل پلار نیکه اسلام در نه ګټو دا مې جرم و چې ما د خپل پلار نیکه مذهب در نه ګټو زه د هغې په قدم روان وم زه تا پسې نه وم درغلی ته را پسې راغلی وې خو د دې باوجود ته امن پسند دی زه امن پسند نه یم ته دهشتګرد نه او زه دهشتګرد یم زه دنیا کې سم نه منم تو دنیا کې هر څه منې عجیبه دا ده پښتانه وی مړم زه یم پړم زه یم مړم زه یم پړم زه یم ظلم هم تا کړی ستم هم تا کړی وحشت هم تا کړی زیاتې هم تا کړی ورنه دا شل کاله تاریخ مسلمانانو وګورئ په دې شل کاله تاریخ نظر واچوئ بیا بدنام هم زه یم بیا بدنام هم په ما لګېدلی
کړی دا ما ورسره ظلم نه دی کړی ما ورسره زیاتې نه دی کړی ما صرف دومره په اول ورځ ویلي وو زما خاورې ته مه راځه زما ځای ته مه راځه ورنه چې څوک راغلی بیا هغه روغ نه دی تلی ورنه چې چا په اوچتو سترګو کتلی دي بیا موږ د هغې نه سترګې راویستې دي بیا موږ د هغې سر غوس کړی دی بیا یې موږ قاتلان جوړ شوي موږ ظالمان نه یو موږ امن پسند خلک یو موږ دنیا ته امن ورکوو موږ دنیا ته د امن پیغام ورکوو موږ سکول منو موږ کالج منو موږ تعلیم منو موږ بشر دوستی منو موږ د انسانانو حقوق منو او راشه زما په شان د انسانانو حقوق ومنه راشه زما په شان تعلیم ومنه راشه زما په شان امن راوله راشه زما په شان خوشحالي راوله زما د اسلامي تاریخ څو فصلان وګوره هغې کو امن راوستی دی تا په لښکرو فوجونو راوستی دی هغې د الله په طاقت او مرسته راوستی و هغې د الله په کرم راوستی و هغې د الله په احسان راوستی دی چې تمامه دنیا د شپې په لاره کې سره واچوه چا کې به جرت نه و چې سره به اوچت کړی وی تا کو قتل کړی وی نو ته به علل اعلان چوک کې ته به مشل کېدلی د چا پلار به قتل نشو کولی عجیبه ده د ظلم هم تا کړی وحشت هم تا کړی زیتا هم تا کړی او ملامت هم زه یم زه وایم ته وایې چې اسلام دنیا ته په زور راغلی دی زه به مسلمانه ستا د دې ورکوټې ذهن موافق یو ده تپوسونه وکړم خیر دی اسانه ته به هم جواب راکړي ته به هم د دې خبرې اقرار وکړي چې آو اسلام دنیا ته په زور نه اسلام په خپل ځان کې جاذبیت لري اسلام په خپل الحمدلله روحانیت لري دا په چا زیاتی نه کوي ما ومنله ستا اعتراض چې په ښځه باندې ظلم شوی او ځکه ښځه د خاوند تابعداره وه او خدیجې د پیغمبر په زور باندې ایمان راوړو دا مې تسلیم کړه دا مې ومنله مادام ومنله چې علي مرتضی ماشوم دی رضی الله تعالی عنه په هغې باندې ظلم شوی هغې اسلام په زور راوړی دا مې تسلیم کړه دام تسلیموم چې زید ابن حارثه هغه غلام په هغې باندې په زوره باندې اسلام پیغمبر راوړو خو اوس به زما دې خبرې ته م غوږ کېږدي ما ته به دا خبره وښایي د ابوبکر په سر باندې توره چا ایښې وه رضی الله تعالی عنه هغې باندې ظلم چا کړی په هغې باندې زیاتی چا کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عاقل سړی دی بالغ سړی دی د مکې په سطح باندې منل شوی سړی دی لوی تاجر سړی دی الله والا سړی دی د ابوبکر په سر باندې توره چا کې اغوسته چې هغې اسلام راوړو هغې اسلام منو هغې پیغمبر منو هغې د پیغمبر غلامي منله هغې د پیغمبر نظام منو هغې د پیغمبر کتاب منو هغې د پیغمبر دستور منو هغې د پیغمبر په قدم باندې قدم کې اغوستو د دې خبرې جواب راکړه د ابوبکر په سر باندې چا توره کې اغوسته هغه سړی چې خلک یې د خبرو نه یېرېدل هغه سړی چې چا یې مخکې خبرې نه شوې کولی یادوم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه ما ته ووایه د ابن خطاب په سر باندې چا توره ایښې وه ابن خطاب باندې چا زور کړی دی ابن خطاب باندې چا ستم کړی ابن خطاب چې زما د پیغمبر غلام دی دا زما د پیغمبر د اخلاقو نتیجه وه دا د اسلام د حقانیت نتیجه وه دا د قرآن د حقانیت نتیجه وه دا د الله د نظام د حقانیت نتیجه وه دا د پیغمبر د اخلاص نتیجه وه دا د پیغمبر د سوچ نتیجه وه دا د پیغمبر د درد نتیجه وه دا د پیغمبر د هغه جړا نتیجه وه چې جړا یې ورپسې کړې وه زه دا خبره کوم سعد ابن ابي وقاص د هغې په سر باندې توره چا ایښې وه خالد ابن سعید ابن العاص د هغې په سر باندې توره چا ایښې ده د ابن عباس په سر باندې توره چا ایښې وه د ابن مسعود په سر باندې توره چا ایښې وه د ابو هریره په سر باندې توره چا ایښې وه د معاویه په سر باندې توره چا ایښې وه د ابوذر غفاري په سر باندې توره چا ایښې وه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د یو صحابي په سر باندې چا توره نه ده ایښې او چې هر یو سړی اسلام راوړي د پیغمبر د اخلاقو نه د پیغمبر د کردار نه د پیغمبر د لهجې نه متاثر د اسلام او ایمان